تازه او عاجل خبر پاکستاني ځواکونو د یو هوایي برید په ترڅ کې لسګونه ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې چې د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ شوي. دا چې بشپړ حال څه دی؟ حمله چیرې څنګه او ولې سوې؟ بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستاني الوتکو پر ملکیانو هوایي برید کړی. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 24 کسان وژلي. پاکستاني جټ الوتکو تېره شپه شاوخوا 2 بجې د کوزې پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ په تیرا کې د ملکي وګړو پر کورونو برید کړی. د رسنیو د راپور له مخې د دغه برید له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 24 کسان وژل سوي دي. ځایي خلک وایي دا برید پاکستاني جټ الوتکو د خیبر ولسوالۍ د تیرا په شاډله سیمه کې پر استوګنیزو کورونو کړی دی. دوی زیاتوي په دغه برید کې 15 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر نور ټپیان هم سوي. تر اوسه د دغه برید له امله د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي شریک سوي، خو ځایي خلک وایي لا هم مرستندویان له خاورو لاندې د خلکو پر ایستلو بوخت دي او ښایي د مړو او ټپیانو په شمېر کې زیاتوالی راسي. د پاکستاني ځواکونو دغه هوایي برید په پاکستان کې میشتو پښتنو او افغانانو سخته غوسه راپارولې او د پاکستان دغه کړنه په سختو ټکو غندلې ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.